پرشتے رب العالمین دا د نور نه پیدا کړی دي، د نور نه. او دا پرشتے شپه او ورځ د الله پاک په عبادت کې دا مشغول دي. بارې پرشتے داسې دي چې الله پاک پیدا کړي نو د هغې وخت نه چې دا په حالت د رکوع کې دي هم هغه شانتې په رکوع کې دي، بعضې په حالت د سجده کې هم دغه شانتې پرتې دي او بعضې دغه شانتې ولاړې دي. شپه او ورځ پرشتې د الله په عبادت کوي، په عبادت ستړي کېږي نه. په اسمان کې یو سپق ځای داسې شته دی نه چې هغه د خالي وي او په هغې د پرشتې عبادت نه کوي. نو ګوره یو پرشتې چې الله پیدا کړي د نور نه پیدا کړي، بل پرشتې شپه او ورځ د الله عبادت کوي. او درېمه دا ده چې دا پرشتې د الله نافرماني نه کوي. نو چې د نور نه پیدا شوي نو دی غوروالی شو، شپه او ورځ د الله په عبادت کې لګیا دي نو دی غوروالی شو. د الله نافرماني د رب د سترګې په برابر نه کوي، دی غوروالی شو. او حضرت آدم علیه السلام الله چې پیدا که نو د خټې نه پیدا که، قرآن کې راځي د دې ځمکې نه، د خاورې نه او د خټې نه آدم علیه السلام الله پیدا کړی دی. حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک د دې شیزونو د نومونو اخول، د سیزونو د نومونو علم حضرت آدم علیه السلام ته حاصلو. د دې سیزونو صفات آدم علیه السلام پیجندل، د دې سیزونو حواس آدم علیه السلام پیجندل. نو د دې شیزونو د نومونو علم ورسره و، د هغې د صفاتو علم ورسره و، د هغې د خواصو علم ورسره و. وعلم آدم الاسماء كلها، الله ورله علم ورکړی او نور پیدا د خټې نه دی. هغه پرشتې چې الله د نور نه پیدا کړي او شپه او ورځ د الله په عبادت کې مشغوله دي، د رب د سترګې په برابر د الله نافرماني نه کوي. رب العالمین ورته وایي آدم ته سجده وکړې، ټولو فرشتو سجده تعظیمي آدم ته کړې ده. امام رازي صاحب لیکلی دی وی د دین د آدم علیه السلام هغه شرافت معلوم شو او د دین د علم شرافت معلوم شو. امام رازی صاحب وی که د علم نه بهترین سیز دا بل وی نو د حضرت آدم علیه السلام شرافت به الله په هغې ښکاره کړی وی. خو د آدم علیه السلام شرافت چې الله په علم باندې ښکاره کوي نو پته ولګېده چې د علم نه لوی شرافت والا او لوی اهم والا سیز بل نشته. الله د خټې نه پیدا که، علم یې ورله ورکه، نو فرشتې یې ورته په سجده تعظیمي باندې وغورځولې. نن زمونږ په امت کې سجده تعظیمي دا جایز نه ده. نو د علم نلوی شیرونو دا بل نشتا. ابلیس لگ غنت خیال کوا د علمو بی قدری بنکو. اللہ آدم علیہ السلام لعلم ورکو، پرشتو و تسجدر تعظیم اکڑا. ابلیس ویزی علم ملم نما زو تسجدر تعظیم نکوما او اللہ پا دے کستا خبروم نما زکا زد اور نا پیدایم نکوم و تسجدر تعظیم دا دا علم قدر نکوما. امام عزالی صاحب لکلی دی ابلیس اتیا کالا دا رب اتیا زر کالا دا اللہ تعالی عبادت کلیو. اللہ دا جنت تزمکتا اللہ پاک را خوشک، اللہ پاک لعنتی کولی یو غٹ خبر دادا چی دا اللہ نا پرمانی یو کلم.
قرآن کې الله فرمای ابا انکار یو که سجده نکم او رست الله وی واستکبرا الله وی دا انکار بنا په تکبر وګوره الله پس واستکبر راوړو چې دا انکار بنا په تکبر آدم علیه السلام علم ورته سنخ کارید نو دا الله خبره مون منله او دا عالم بی قدری مکړه الله تر قیامت پورې لعنتی ک د علماء به قدر کوي د طالبانو برونو قدر کوي او د علم هغه شرافت او لوی مقام هم ته معلوم شو الله نه کیریږي الله سوی انما یخشى الله من عباده العلماء هغه د خسر مستر خبره ته کوم عوام دي خدا الله نه یریدون کې خلق سوکته علماء دي نو د علم دالوی مقام دي نو چې الله یو انسان له علم ورکای او د عالم قدر ابلیس نه دی کړي دا ابلیس کوشش کوي چې رسوک برانه طالب کیږي نه سوک برانه عالم کیږي نه په علم کې غټ رکاوټ بیا سوک ته هغه د ابلیس ته کوشش کوي خلکو ته وسوسه ورچي کدا بچي د علم کې نو دا بخوري سودا بس کیسه دی بیا څه کوي خوراک به د کم ځای نه پیدا کوي کور به پس باندې جوړي زندگی به څنګه تیری طالب که مدرسې ته روان شي نو سل وسوسې به ورته ورچي او که بیا مدرسې ته طالب لاړ او په درس کې طالب کې ناست وی غم مکو مولا کېږي برانه نه هغه د بابا آدم علیه السلام د زمانې نه والا تر دې دمه پورې چې کوم وسوسې او سوچونه دي هغه به طالب ته ورچي هغه په کتاب ته خو ناستي خو سوچونه او ته شیطان ورچولی وی غم مکو ټکې به هم رانه نه یادې الله ستا نکل علم ورک ما وته سجده تعظیمی و نکړه د الله خبره مې ونه منله ستا د نیکه تعظیم مې ونه که زه لعنتي شوم او ته به ما نه عالم کېږې نو غټ دشمن زمونږ او ستاسو او د علماو څوک دی دا شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین الله ورته ښکاره دشمن ویلی دی ښکاره غټ دشمن دی غټ او د دې شیطان نه چې ځان بچ کې په الله سره به ځان بچ کې ګورې دا تا د عبادت نه وباسي دا غټ خبیث دی په موته باندې خر وز خی نشي یو انسانو ناغه به بوډا سړی و ناغه به دروازې سل کرته په شیطان باندې لعنت وي سل کرته به شیطان ته خیری کولی مولانا شپلی تانوی رحمت الله علیه لیکلی د ځان نه ویم نو سل کرته به شیطان باندې لعنت وي دا بوډا بابا یو ځل دیوال ته ناستو او تشی متیازې یې کولې نورونو یاد وساته چې یو ځای کې تشی متیازې کې نو په سخت ځای باندې تشی متیازې مه کوه ولې ځکه د هغې غدارې به تاله درشي هغه ځای که سختي په ډکې باندې ځان توپړه که د هغې غدارې تاله در نشي تشو متیازو دارو ځان ساتي ها د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي استنزهو من البول ځان د بولو نو ساتي فان عامه عذاب القبر منه اکثر عذاب قبر د دینه دی بعض انسان ته چې الله د قبر د عذاب ورکي نو دا د بولو نه ځان نه ساتي نو په نرم ځای باندې متیازې کو چې دارې درله نه درځي نو هغه سړی به دروازې په شیطان باندې سل ځل لعنت وي بوډا سړی نو دیوال ته ناستو متیازې کولې ځکه ځان له به سپنۍ ځای ګورې یو سړی پرې راغی ورته یې پاسه دیوال را پروزي پاسه کا د لاس نیو نیو او یو کشې ولا ورکه اخوې که پاسه متیازې به بیا کې او ورته یې ظالمه جامې دې راله پلیتې کړې دا څه کوي پاسه دیوال را پروزي دی د لاس ناخوا که او چغې پیروخ کې دیوال را پروزي په دې کې خو چې غرش شو نو دیوال را پرېوت هغه سړی ورته ویل الله دې در سره خو کې اخر ته یې څوکه که زه د دې ځای نه پاسولې نومه او زه د لاس نه راښکلې نه وې خو اوس به د دیوال لاندې شو مډوکي به مې مات و مړ سړی یم زما ډوکي بیا کوم ځای ورتل بوډا سړی یم اوس به مړ وم ته څوک
زمړه وی سکه خو بس دیوال نه می بچ کړي نو نه وی ځان براته خې تا خو ما سره خو کل زما ډوکی د ماته دونه بچ کړل ما سره ما ته خو غټ خیر را رسول دی یہ سوک ځان را تخایا پی جنم دینا وی ز اغه انسان مچ اغه کسې مچ دروازه سل زلت ما ته خیره کې سلزله دروازه په ما باندې لعنت و اغه کسې وتوی انصاف دار چې پتا دروازه سل کله ته لعنت و نو ته خو شیطانې او شیطان خو چا سره خنه کوي نو دا ما سره د خسینګ وکړل سپی بچی ما سره خو د کوکل شیطان خو خنه کوي وای ما خو د سره قسم په الله کې خکړی وای دا د دیوال نه بچ نکړم خدای را سره نکړل وای دا قبر په غاړه ولاړې خو یا نن بمره او یا به سبا امره اسه پکنده ولاړې مرګ د باندې را روان دی نو که دیوال در باندې را پروت نو تب امراته لا جنت کې ګرځې دې شهید کې دې تاب امراته بوډا په جنت کې ټوپونه وال نو اخوا مراق کې ماوي ځکه نن دیو که سبا دې مري چې له شهادت دا مرتبه وته ملو نشي دا بابا به امراته په جنت کې ټوپونه وای دا دومره د لیپلام خبيث دی دا خیر وځي په موت باندې پیرزو نشي نو د طالب د پاره به طالب العلم څنګه غواړي ستا د بچی د پاره به علم څنګه غواړي ستا عبادت نشي برداشت کولی ستا د بچی علم به څنګه برداشت کی علم خو ډېر لوی شی دی کنه